سلامونه دوستانو د میوند افغان په غوښتنه سره یو دو جملې زده کوو په الماني ژبه باندې. وای څنګه وایو په الماني ژبه باندې زه ملګری لرم. دغه ویډیو دغه جملې د هلک باره کې جوړومه، صحیح ده. وای زه ملګری لرم یا یو ملګری لرم، نه غواړم تاسو ملګرتیا وکړم. نو راځئ چې زده کړو. اول وایو زه یو ملګری لرم، نو داسې وایو Ich habe einen Freund. Ich habe einen Freund. Ich habe einen Freund، یعنی زه یو ملګری لرم. بله جمله وایو چې زه نه غواړم ستا ملګری شم یا تا سره ملګرتیا وکړم. دغه جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو Ich möchte nicht dein Freund sein. Ich möchte nicht dein Freund sein، یعنی نه غواړم زه ستا ملګری جوړ شم یا تا سره ملګرتیا وکړم. نو تاسو هم کولی شئ دوستانو خپلې پوښتنې په کمنټونو کې وکړئ. تاسو ته به انشاءالله